السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې ما سره پر ډیر زیات د کمال اپلیکیشن راوړی دی او ډیر زیات ملګرو د دې اپلیکیشن په اړه کې تاسو کوو چې موږ څنګه کولای شو چې د خپل فیسبوک پوسټ باندې ډیر زیات کمنټس وکړو. هغه په اتوماتیک طریقه باندې یعنی تاسو په خپل باندې هغه کمنټس نه کوئ. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې کله مطلب تاسو په دې کې دغه شان مختلف هندسې به برابرو یعنی ته دې کې تاسو دا وړي سیزونه درکې تاسو تخکاری په سکرین باندې دا به تاسو دغه شان په مختلف هندسو باندې ودروي ورسره بیا چې کله تاسو دا سٹارټ کړئ نو اتوماتیکلی تاسو کمنټونه چې کوم دي یا تاسو چاته میسجونه کوئ نو دا به ډایرکټ کیږي. نو ډیر زیات حیران کوونکی اپلیکیشن دی. بیا به سمپل تاسو داسې پلی به کوئ نو تاسو تخکاری چې په خپله به تاسو موبایل کمنټونه لیکیم په خپله به هغه مطلب دا د سینډ کوم ورسره که تاسو چاته یو میسج سینډ کوئ نو دا به هم یعنی اتوماتیک به هغه ته بیا میسجونه په خپله باندې سینډ کیږي او تاسو موبایل به په خپله باندې لیکیم. نو ډیر زیات حیران کوونکی اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن ټوله طریقه تاسو ته ښایم. ور دې نه مخکې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. سمپل لري دا لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو دا ویډیو د پاسه یا لاندې وګورئ تاسو لمونږ یو لینک درکړی اپلیکیشن لینک هم ورته لیکلی هم په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو ویب سایټ ته لاړ شئ. په ویب سایټ کې لږ لاندې لاړ شئ په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو او انسټال هم کو نو تاسو به څه وکړئ سمپل دا په خپل موبایل کې دغه رقم اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ تاسو نو پرمیشن غوښتو سمپل هغه به تاسو الاو کړئ. ډیره زیاته سمپل او ساده طریقه ده چې کله تاسو دله پرمیشن ورکو نو سمپل تاسو دلته یو آپشن دی که تاسو چاته یو څه شي سند کوئ یعنی دا چې کوم دی زموږ سره سنگل ټارګټ موډ دی که تاسو چاته یو شي سند کوئ نو سمپل تاسو په هغې باندې دا شي ودروئ بیا به تاسو سمپل د دې سایډ نه تاسو دلته بل یو آپشن درکړی زه تاسو ته بالکل سټپ بای سټپ ټوله طریقه چې کوم ده تاسو ته ښایم. تاسو ته ښکاري دلته تاسو له پلی نشان چې کوم دی درکړی دا به سمپل تاسو له دې نه پلی کوئ نو د هغه ته به اتوماتیکلی هغه یو لفظ چې کوم دی بار بار سینډ کیږي. او ډیر زیات د کمال آپشن پکې دا چې زموږ سره دلته ملټي ټارګټس موډ چې کوم دی زموږ سره هم شته. سمپل که تاسو دلته په انیبل کلیک واخلئ نو دلته تاسو یو پلس نشان بیا درکړي او دغه پلس نشان نه تاسو بار بار کولی شئ چې دغه وړوکي کم دا ټارګټ چې دي دا تاسو راوالئ. تاسو ته ښکاري 1 2 3 داسې دا ټول تاسو له درکوي. بیا که تاسو دا په کم الفاظو باندې مدروئ نو سټپ بای سټپ لاول به دا کلیک کیږي بیا ورپسې دا کلیک کیږي بیا به دا کلیک کیږي او تاسو چې په کم ځایونو باندې مدروئ نو هغه ټول به کلیک کیږي. که تاسو واپس دې نه کمول غواړئ نو سمپل تاسو دلته ماینس نشان چې کوم نه درکړی تاسو دې نه هم کمولی شئ. که تاسو نور راغیستل غواړئ نو سمپل تاسو به د پلس نه رالئ او چې کله به تاسو دا موډ پلی کوئ نو سمپل تاسو دلته یو پلی نشان چې کوم دی هم درکړی دی نه به تاسو پلی کوئ. ورسره د سیټینګ نه تاسو هم مطلب د دې سیټینګ کې که تاسو دننه په دې کې سپیډ زیاتوئ یا داسې نور څه نو تاسو دلته کولی شئ. که تاسو کله دا ختموئ نو سمپل دلته تاسو له سایډ ته نشان درکوي تاسو دې نه ختمولی شئ. نو ما دلته 3 راواخیستو وضو د فیسبوک یو پوسټ دا به تاسو په کومه طریقه باندې مطلب هلته بیا پوسټ به پې څنګه لیکئ. ډېر زیاته سمپل طریقه ده مطلب تاسو خپل کیبورډ به داسې اوپن کړئ بیا مطلب تاسو نایس لیکئ نو کوم چې 1 نمبر دی دا په ان باندې ودروئ ورسره 2 چې کوم دی نو دا به تاسو په آی باندې ودروئ او 3 چې کوم دی دا به تاسو په سی باندې ودروئ. تاسو به د پلس نه یو بل لاولئ هغه په ای باندې ودروئ. ورسره تاسو ته پته لګي چې یار زما دا کمنټ چې کوم دی نو دا د دې ځای نه دلته پوسټ کیږي نو تاسو به سمپل وکړئ یو چې کوم دی هغه تاسو راولئ هغه به دلته ودروئ چې اتوماتیکلی تاسو کمنټس چې کوم دي دا به دلته مطلب ډایرکټ سینډ کیږي هم. بیا به څه وکړئ سمپل تاسو دلته کوم پلی نشان چې کوم نه درکړی دا به سمپل تاسو بیا د دې نه پلی کوئ. تاسو ته ښکاري زه پلی کوم نو تاسو ته ښکاري اتوماتیکلی دا به لیکي هم ورسره اتوماتیک دا به پیسټ کوي هم. نو بالکل د ماشین په شان کار کوي. ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی. تاسو له ډېر زیاته مزه درکړي ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډېر زیات حیران کوونکی دغه شان اپلیکیشن دی. تاسو په خپل تصویرونو باندې ډېر زیات کمنټس کوئ د هغې لپاره دا ډېر مطلب ښکلی شیز دی چې تاسو په خپل تصویرونو باندې ډېر زیات کمنټس په دې باندې کولی شئ. نو حکومت ګورو دا د نن ویډیو کې ویډیو خوښي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.